یو مولوي صاحب بیان ما اورېدو ږیره باندې بیان کوو چې ږیره پرېښودل پکار دي خبره ډېره ښکلې روانه کړې وه ږیره پرېښودل واجب دي دا خو موږ هم دا مسلې بیانوو وي د ده ګناه به څومره وي دا خو پرېږده خو کوم سړی چې د بې ږیرې ته ګوري نو د ده نه ایمان لاړ او زیاتې کول نه دا خبره نه الله کړې نه الله رسول کړې او بیا خو دې څومره خلک د ایمانونو نه خلاص کړو ځکه چې هر طرف ته چې مخ تاوی را تاوی نو لازم ده ته پکې داسې کسان ښکاري چې په مخ یې څه نشتي نو دا خو یو بس طریقه به ده کوي چې لکه سترګې به م ټیټې نیولي او روان وګرځو نو دې ته اوس وایي زیاتې کول بې ځایه سختي دې ته څه وایي بې ځایه سختي په دې نور هم ډېر مثالونه یو خبره به رانه بیا اوږده شي نو درېیم قسم خلک چې د الله نه دي خوښ څوک دي زیاتي کوونکي څلورم قسم خلک چې د الله نه دي خوښ فساد کوونکي المفسدون او قرآن کې دا خبر الله دو پیری ذکر کړې ده په سورة المائده کې او سورة القصص کې سورة المائده کې الله وایي والله لا يحب المفسدين سورة القصص کې إن الله لا يحب المفسدين دا الله فساد کوونکي نه دي خوښ فساد د اصلاح په مقابله کې راځي یو شی جوړول یو شی ورانول اصلاح یو شی جوړول فساد ورانول هر قسمه ورانې هر قسمه فساد په دې کې دننه راغلی د ټول نه لوی فساد هغه څه دی ټول نه لوی ګناه کمول ټول نه لوی ګناه تاسو دی شرک ټول نه لوی فساد شرک کول دي د دې کې دننه راغلی ټول نه لوی فساد د ځمکې په دې وخت هغه شرک کول دي دا درګاهونه دا دربارونه دې ته سجدې دې ته رکوګانې بیا راشه جادوله الله اکبر څومره لوی فساد دی ولې په شریعت کې دا سزا د جادوګر ده د کوډګر ده د نجومي ده د سر وهل دي په توره باندې حاکم وخت بدله دا سزا ورکوي ولې دومره سخته سزا ده فساد یې ډېر دی ګورنې زموږ په دې علاقو کې خو د بېدینۍ د لاسه دا قصې ډېرې زیاتې دي مخکې ورځو کې یو کس ماته قصه کوله زموږ د درس ملګری دی او یعنې د داسې کس خبره راته وکړه چې د ده پېژنګلو دی ما ته وایي چې هغه هلک واده کړی دی او څو ورځې ژوند د هغه ډېر ښه و د ښځې سره بس بیا سې چلو شو एकदम وی ژوند د هلک او د جنۍ داسې شو چې غریبانان په څه پوه نه شو هغوی بیا ګرځېدو دا معلومات یې کول خو څه پته نه لګېده چې داسې چل دی نو بیا چېرته یوه زنانه راغلې د هغې دوی ته حل ویلی هغه زنانه د دوی ګاونډۍ وه هغه راغلې ده نو د هلک ته ویلي دي چې دا ما او ستا مور یو ځای تلي و کوډګر خواله نو پته یې کوډې کړي مور بله رشته نه ما او ستا مور یو ځای تلي نو ما دا خبره پټه ساتله خو لکه نوره داسې ویرېدم د الله نه هغه خو چې دې په زړه کې دا راغله نیمه چې کار څه کېږي زه به دا خپله خبره واضحه وکړم نو دا ما او ستا مور تلي نو دغه کوډې کړي دي چې لکه ستا او د دې جنۍ دا ژوند خراب شي ځکه چې هغه به د دې ښځې سره ډېر محبت کوو او موږ خو دا وایو اکثر خواښیانې او بلکې بعض سخران پکې هم دا خبره کوي چې نر کم یو دی دا ښځه وایي غربوي ټکوي ظلم زیات دی او لا پکې داسې ووایي دې سادهتوب ته وګوره دی ما ته تللی په ظلم کې تا ته تللی دا خو ته خپل بدې بیانې چې د سړیتوب خاوند دی هغه مبارک کې وایي دی ما ته تللی دا خو د الله بنده دی د چا لور ده د چا خور ده چا بچی دی او که هېڅ هم نه دی نو یو زړه لري